د طالبانو له لیک سره تازه چا مخالفت ښکاره کړ. د ولسمشر غني په اړه یې څه لیکلي دي او رښتیا څه دي دا کولی شئ دغه ویډیو کې وګورئ. خو له هر څه مخکې که یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو زموږ راتلونکي ویډیوګانې به له لاسه ورنه کړئ. طالبانو په یو لیک کې د سپټمبر په 20 یعنی یوه ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټوني ګوتریش ته استولی دی. په دې لیک کې یې غوښتي دي چې د دوی استازی دی د ملګرو ملتونو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتونو په روانه عمومي غونډه کې دی د طالبانو استازی د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نویو واکمنانو حضور بې هدفه دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري. ښاغلي ماس زیاته کړه زه فکر نه کوم چې د دوی حضور به په ملګرو ملتونو کې ګټور وي. مهمې غوښتنې دا دي چې موږ یې له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې کوو چې رعایت یې کړي. په ځانګړي ډول د ښځو حقونه د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همداراز حقیقت دا دی چې دوی باید ښکاره له تروریستي ډلو فاصله ولري. رښتینې فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اګست په 15 کابل ونیوه او دوی اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د ملګرو ملتونو سکرټریات بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د ارزونې د کمیټې غړیتوب لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جګپوړو چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي. خو وار له مخه نشي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پرېکړه کوي. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له واکه لرې شوی دی. نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتونو کې غلام اسحاق زی نور د افغانستان استازیتوب نشي کولی. بل لور ته د سپټمبر په 15 د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د ښاغلي اسحاق زی له لورې د یو پلاوي لیست رسېدلی دی چې د ملګرو ملتونو په 80 عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په وروستۍ ورځ یعنې د دوشنبې په ورځ وخت ورکړل شوی دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کوم استازی به دا وینا کوي. د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازی که د طالبانو استازی. ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیدله. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات هم را سره په کومنټ کې شریکولی شئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.